یو بادشاہ یو سره پلار روانو تپوس ته وکړو چې کاکا چرته زه خاري مخ کې دی ورپسې او ته روانم غریب سره ما بادشاہ ورته وی چې سوي هغه بدر کړ خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم داغه جواب راکړ ته چې سوي زبا درک اخر والا ورته چې وای و اول خو می دا سوال د دربانی چې د دنیا منځ کم یو دی خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و خيار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلو و راځه دا خو ویل دومره معمولی خبره وکړه چې ما د خرطم معلوم دی بادشاہ اوس خروالا تدا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسي 500 سور سړی دی سړی ور سره خر له امتیازي ورغلي دي خو چې امتیازي کړی ول دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې امتیازي نه کوي دا منځ دی او بادشاہ سلام دا صاحب وي که یقین دې ناراضي نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړیم ز خپل کار پسې روان بادشاہ و فو په سم بلا وره او د دنیا کچ کولې سوک شي د دنیا منځ دی کنه ورته بس یو پښتنه درنه بل کوم چې د اسمان ستوري څومره دي د اسمان ستوري ویل دم ماته معلوم روان دي په لار د شګو یو لوی ډیره په مخ ورغله ول دا شګی دی ول د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره بادشاہ خدا کاکا اخرینه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي دی وخت ورته وی برادر د سوالونه مې در ستا حل کړ زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشا لخت والا دا خرشړه زب په دې اس سور شم بیا ته تاسو کو زب جواب در الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خروالای په اس کې نو د لګر لخت واغسته خرشړه کلا کلا سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سره د عقل تاسو خیال وکړئ په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نو مې دا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ والی بادشاہ سره د عقل پټه پړوند کو را کوشو خروالای په اس کې نو له د لرګي واغستو خاري شړل ویلو تاسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل الله تا ورکړه ول دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال راکړه او لړ تاسو خیال راځي دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی بار وخت کې خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موت نه لا عزیزانو عرض میں داو چې په دې کائنات کې دا الله وجود دی او کل یوم هو فی شان سمانا کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان ار ورځ د الله په یو نیوي شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے الله ستاسو کمال اوصاف چې دي داغه انتها په دې کائنات کې سوچ کو هر طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې بده دماغ وځي مخکې باندې شي نو عرض مې دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړ نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي خدای ته خدای زکه وي خود خدای معنا څه خود دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود څه معنا ده بل خبره ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها د الله ابتدام نشتا ابتدا دا معنا چې یو شی مخکې نو اوس پیدا شو ابتدای شروع شو انتها دا معنا چې وو او ختم شو انتهای وشو نه ما لا ابتداء له ولا انتها دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري وجود دې څه شي بیا علماء
فلاسفه او منطقيان یو باس کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغه د خپل عقل مطابق اسونه غلئی. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزاء څه دي، او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلی ما، زه کلی زما اجزاء دي خاورا اوبه اور پلان. خیال راغی که کلی دی نو اجزاء څه دي. د دوی دماغونه چې یو ځای ته لاړ شي نو الته ودرېږي، هغې نه په مخ کې نشي. لکه دا طالبان حضرات پوهېږي په حکمت کې یو باس راځي هایولا. هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص، ونه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده، ونه په استاد پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان دی، پنبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد زمونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه هایولا دا شی دی راشي چې نه ستاسو عقل ورځي او نه زما. داسې ګوتې دواړه ونیوې، وې د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه نو دوربین ولا راوړي چې وی ګوري چې دا هایولا څه شی. خیال راغی دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چلاړ شي الته ودري. عزیزانو دین هغه شی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدای. انساني عقل چې ختم شي الته د دین ابتدای. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دادا چې د انساني عقل رسای دین ته نه. تاسو خیال راغی لکه یو سړی تپوسو کوچه سړی پاودس کی او هغه نه هوا خارج شو، نو دې بچ چل کوي څه چل وکړي ها او داس وکړي، یعنی مخلاص به وینځي کنه. کم ځای نه چې باد وتی دي دغه ځای خو نه وینځي کنه. نو ګنده شوی کم ځای دی وینځي کم ځای. عقل دا وایي چې بای دې کم ځای نه هوا وتی ده دا ځای وینځه. نو هوا کم ځای نه وته وینځي مخلاص او خپې. عقل دا دی. عقل داسې مثال دی لکه زمونږه په دې ملک کې ساينسدانان هم دي او سو یو نوې ټکی راوته دی ټیکنالوژي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی ټیکنالوژي ټیکنالوژي. پوه نه یو چې ټیکنالوژي څه بلاته وایي، خو ټیکنالوژي وایي. ټیکنالوژي یو صحیح معنی میں ټکی ډېر وایي او یو ټیکنالوژي ډېر وایي. نو دغه سي دا ټیکنالوژي والا چې دي کنه دا یو پروفیسور روانو الکان ور سره دی او کو کین بکیده. که تاسو د ساينس دا ماسترانو ګورئ دي چې په لار زیاده سي کاغه کینځي او د خلکو ته دا شو کوي چې دا د ساينس ټیچر دی یا د ساينس استاد دی. نو د په کائنات کې ریسرچ کوي، دغه فکر پکې کوي او کنه جاز به جوړي چې دوی بم سپوږمۍ ته خېږي کې نه غولنو سپوږمۍ ته چې څوکیږي موچې نوري چې غولې شاتي. پاکستان ته ګوره سپوږمۍ ته خطو ته ګوره نه پرېره چې دا خزي ګرځي. نن مې کتو بل ورځ واده شوه دی، نن بربنده لونده ځان سره کینولې و ګرځولې. هیڅ په شرمونو مالو شرمې د خلا نکریزم نه دي تللی د لاسونو نه شرمې دلیا. غاټ پختون دی صاحب غاټ. بل مې وکړو صاحب دلته دا لارې مارې رنگای نن مې کته جوړه کړې خزه ځان سره په دغه سره کینولې په سکوټر مستریان. اوس به د غریب څخه غم جاړي. مونږ به د غریبانو مرګرتیا کوله چا دوی سره زیاتې کیږي او دا غریب نه لوی زن طلاق نشته د وس نشته وس د وس نشته. او غربه مسکین اگر پرداشته غربه مسکین اگر پرداشته تخم گنجش از هوا برداشته. و دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی غریب پیشی مزوبه تا وزر ورو لگا پا دیملا او وایلو زوا. نو دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی نو پا هوا که به دمارغانو بیڑا تبا کرده باوا. دا غریب تا تاسو مونگا چه لگ خیو وسم نشت. چاله چې سکوټر خدای ورکړي داغه حالو ګوره، چاله چې موټر سایکل خدای ورکړي داغه حالو ګوره، چاله چې موټر خدای ورکړي خو دې پنالن
داغه حال زما عزیزان ورځ مې داو چې خپکیږي ما ټول د هلاکت او د تباہی په کشتۍ کې سوار یو او کشتۍ په گرداب کې ګیره ده د غرقېدو انتظار کوي چې کله بغیر کی انتظار دا کوا دا انتظار مکوه چې په دې ملک بچرته خیور دي راځي او ته به خکېږي یا تا ته به د سکون ژوند ملاوي او د زړه تسکین به درته ملاوي دا انتظار مکوه د تباہی کشتۍ کې سورې او کشتۍ گرداب کې ګیره ده اوس انتظار د غرقېدو کوا چې غرقېږي بغیر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی تاسو ته کول یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الساعه اخبرني عن الايمان وغيرها وغيرها اخر کې تاسو کوي چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه په دې مې پوهه چې قیامت وکړي علما لیکي چې ایمان اسلام احسان دا تاسو نه چې پیغمبر نه وشو دا هو کمال نو جبرائیل بیا د دې تاسو سره د قیامت سره مناسبت چې تاسو کول چې یا رسول الله قیامت وکړي مولانا شبیر لیکلی دي چې تاسو مطلب داو چې یا رسول الله ایمان احسان دا هو کمال دی او ور کمال سره زوال لازم دی کمال دی راته بیان کړو چې د زوال ورځم راته وخایا چې زوال به کړي عزیزانو دنیا کمال تور رسیدا دغه نه پاخوا نور څه شته نه هغه کومه مزه ده چې تا پرې خوا هغه کومه ګناه ده چې تا پرې خوا هغه کوم عیش ده چې تا پرې خو نو کمال تک دنیا ورسیدا اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي تاسو پوښتنه عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي په دې شپاړه سنې یقین لري مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو سړی راغی و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي هغه ورته دا آسانه خبره ده که زه مړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما ستيري ابه مې درته لیکلي کاغذ به پاس کړو 3 ورځې پس بزرګ مړ شو دا ور سره قلم او کاغذ لاندې په لاحت کې کېخو قبر باندې 3 ورځې پس چې ورغه قلم هم پاس پروت دی او کاغذ هم پروت دی په کې ورته لیکلي چې بچیا د قبر معاملې ذوقي وا ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکل سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي د قبر معاملې ذوقي وا ما وسکل او تر روانه اوس په ما لاندې ستیر دي نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به نه پوهیږي خودم را درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړی دا پاغه شپاره سني ایمان لرا ځکه چې ما سره مغه معاملې وشو چې کومه پیغمبر په حدیث کې خیال مراد نو ارګ مې داو چې انتظار اوس د دې کوي چې کیږي بچ نتیجه او انجام به زمونږ سي قران کریم د خدای کلام خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي مخول خوند نه کوي قران عام اعلان کړی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه پټول اسلام کې داخل شئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان د لارو اتباع مکه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض په بعض کتاب ایمان راوړا او په بعض مراوړا دا کار مکوئ نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه سټو کې جوړي نن ستا په ملک پرانا اور سړی ولی تختیږي ځکه چې په ملک قانون نشته یو ملک په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان په ملک قانون نشته اس مجرم ته د خپل جرم سزا نشته پلانی ځنه سړیو تختولو پلانی ځنه الکو تختولو پلانی ځای باندې ډاکه پرې وتا پلانی ځای کې لارې وشو کولا دا ولی ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی چې سزا پکې نشته زه درته یو غل نه لاس پرې کوم
او په پاکستان کې دا आवाज وشو چې غل نه لاس پرې کیږي ته وګوره چې ستا په ملک بیا څوک د غلا نامه وایي سړی به بوزي چټ براشي چې 3 لک روپۍ راولېږه کینی کټ ورپسې راوړه چې مړې یو موټر به وتښتئ جواب براشي چې 40,000 روپۍ راولېږه موټر به دا ګناه د چا ده ګناه د حکمران طبقه ده چې په ملک کې قانون تباه دی په ملک کې قانون شته نه ستا کور به ستا جایداد سړی به پکې زورګیر شي 14 کاله مقدمه ور سره کوه د خپل کور نه به سړی نشي هغه ورځ یو فیصله کوله یو ما ته په غوسه شو ویل ما سره ظلم کېږي لږ کور دې وران شه چې وران شي 4 کاله دې کریم نه ده ورکړی جایدادم د بل دی 15,000 روپۍ الټه ما په مالک جایداد کې خو چې دوی له ورم کا ویل اوس تم را سره زیاته او کو 1,000 به راته تیارسته دا کوم انصاف دی کرایدار خو د یو میاشتې اجاره دار وي 100 روپۍ میاشت مې یو ځای درکړی خو چې پهله تاریخ راغی 100 روپۍ دې راکړی او درته مې وی چې لرې کېږه یو سکند به پکې نشي سارے دې کډه به بارې دا خبره به پتا سو خلګي نه او انصاف دا شي د مل قانون دې صاحب 14 کاله به دیوانی مقدمه کیږي غړنجيږي را غړنجي تاریخ شو 24 شو 28 شو د بلې میاشتې 29 شو دا پلانې شو اربونه روپۍ په دې عدالتونو خرج دي د ملک د فیصلو دا حال شریعت قربان د شریعت نه شریعت خو د جماعت خبره ده رای والا او را پیش کا او گواہی په وکا یا ته لاس خوس کا یا ته سر پرې کا خبره اخلاص هغه آدم خوري چرانی ولې وږي غړنجېدل نن اعلان وکړي چې پانسی کوي څه چلی کړي آدم خور ماشومان خوري سوی خورلې دي اته سلوي اخته خوري اته یې پیدا نه کړ بیا دوی دا آدم خور رانی ولې ده په خپل زوی اچولې خپل زوی سره د دوی په مخ کې بدفعلی کړي دا د دوی هغه انټروګیشنونه عزیزان عرض میں داو چې دا ورځ انتظار کوي چې د شپې سمله یو سار را پاسې نه تاسو یو نه د دنیا ملک انصاف نشتا انتها د ظلم سرسترګه دیوا وخت دیریږي سرسترګه دی نو قدر نه خزه چا بوتلم والله کا څوک دي تاسو دیږي حرکت او کور زمون زکه وران دي چې مونږه سرسترګم نشته چې په ملک کې وخت تیر کو او خدای سره مونږ جوړ نه دی راغلی خدای سره مونږ جوړ نه دا کړی نو خدای سره مونږ ورانه ده او حکومت وخت سره مونږ ورانه ده نو نتیجه دا چې علاج د مرګ نه بغیر بل نشته چې د زمکه خپل درته بیرته شي او پکې ټاک شي دا پتا سو عذابونه مختلف شکلونو کې ولې دي ترامنده کې پولیس را سره دا چلو که دا عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل وو کچرو کې را سره دا عذاب د کچرو په شکل کې در باندې نازل غوړی را باندې ګران شو دا عذاب د غوړو په شکل کې در باندې نازل شو او سکل باران نه نشي توړو لګوره چې نور در باندې ګران شي که خدای ته منظور وای نور بګور تاسو خې ورځ لټوي خې ورځ نه بدتر ورځ به در باندې راځي داغه شرمېدل قوم هغه ورځ په لار روانم یو په مخ راغی وی چې مولانا ته جمعې پر ورځ تقریر ډېر خې خدا خزي مزه ما ورته مال دله سره ما پسې موس چرته کولې شي ما پسې چې موس کې دا ټول نران دي ما چې دا چا خزي سپینې بورکې په سره او په کورونو کې په 70 ناس دا چا خزي چې د کلو شاملاتي ما پسې موس نشي کولی پرېدم امنه چې تاسو په دې سمبو مال ما ستنې نه ایمان ما زه خو ډاکټر یم کونینو ستن چې چاته په کوناټي کې وې پرې نارې بدرنه کونینو ستنې دي شرمېدل داغه قوم او داغه نو یو طرف مګرم وا د بل جانب تم سوچو چې دا زمون کم واسو کم اختیار دي دا مونږ څه کوو تاسو وای په ایمان زمون په عمل کې چرته شریفان پاتې شو شریف سره څه ته وي نا خانان مانان چې دي چې کینی شریفان دسي چرته خان ګوره د ډمټوب دکانې وېسته چرته خان ګوره میوزیک سنټرو دکانونه د چا دي د خانانو دي وی سی آرونه د چا په کور کې پراته دي د خانانو
دا بلو پرنټونه د انډیا والا د چا په کور کې چلیږي د چا خزي ګوري د خانه شریف زاغه سړی ته وایم چې خزه سټي تپی پردي لوخي ويتي او بیګاله روټای د چا خزه چې په چادرو کې او بربنډي ګرځي دا شریفان شریف دي دي چې کینی مونږ ته رزیلان رزیل هغه څوک چې د چا خزه بربنډي رزیل هغه چې د چا دور بربنډي رزیل هغه چې د چا دوی ګاندي مونږ شریفان مونږ ټیم راشي مونږ جنازه ټیم راشي جنازه کو د سړیتوب وخت راشي سړیتوب کو شریفان مونږ تاسو پوه شئ دا زمونږ ملک دی دا زمونږ خلق دی تاسو غریبان دغه خلکو ته بیا نه چی نه کی د دې خزه تاسو بیبي وایي بیبي دسه بیبي ورته مو وایي خوار شي یا ورته خروایا یا ورته بوروایا یا ورته ګډوایا یا ورته بیگم وایا بیبي خو بیبي عائشه وا بیبي خو بیبي فاطمه وا بیبيانه خو هغه څوک دي چې د 90 کالو شوي د 90 کال او په 90 کالو کې د خپل کور د کوسې مخم نه دلیدلې 90 کاله د کور د کوسې مخ نه دلیدلې بیمار ده او تر اخیری سلګي چې نر ډاکټر مال رانه ول ډاکټر رانه ول خزه ډاکټر وینا خزلم ز پرده نخ کار کو مړ شو خزه ډاکټر ته ځانو نه خو بیبي خو دې ته وي دا بیبيان زما عزیزان عرض میں داو چې قران کریم چې څه ویلي دي دا رښتیا دي یو ورځ به د بلې نه بدتري بل به د بلې نه بدتري دا سه وخت براشي چې انسانان به وحشیان پلار به د زوی نه پرې پرې ناره وي زوی به د پلار نه پرې پرې مور د لور نه لور د مور نه هر سره به پزان ځان همغه وخت خبره مې دا کوله چې قران کریم د خدای کلام دا تر اوسه پورې چې څنګه نازلو همغه سه باقی ده او دا نور کتابونه ولی ختم شو بعض خلک تاسو مانه سوزله دل تک چا کړو چې دا عیسایانو سره نکاح د مسلمان کیږي کنه کیږي دی وخت کې عیسائی خزه سره نکاح د مسلمان قطعا نه کیږي ځکه عیسایان نه دي پاتې ټول مشرکان شي هغه عیسائی خزه سره د مسلمان به مسلمانې دونه نکاح کیږي چې کومي عیسائی خزه انجیل د خدای کتاب غني عیسی علی السلام د خدای پیغمبر غني عیسی ته د خدای زوی نه وای بیبي مریم ته د خدای خزه نه وای دا عقیده چې د کومي عیسایانو وینو هغه سره نکاح د مسلمان جایز دی اوس چې عیسایت ټول شرک شوی دی لہذا د مسلمان نکاح عیسایانو سره نه ډیرو کړی دي فلالم عیسایانو وا مسله د سیده مسلې هر چاله معلوم هم نه مسلو دا ګران کار دی یو دامه واوري چې دا خزه چې یو بل ماشوم لته ور کړی دا مسله ګوره هر چانه تاسو مکوي نه په هر څوک کويږي خاص مفتی او لوی مدرس عالم چې نه نو دا مسله ګوره هر چانه تاسو مکوي ځکه چې یا به حلاله در باندې حرامه کی او یا به حرامه در باندې حلاله کی خیال مرغه چرته سورګری نو شاګل نه چرته یو سړی او سری ګری ته نکری دی ور کړی نو بس هغه سورګری شاګل نو هغه هر سورګری به چې کتو نو شاګل بخل ورتل بابا هر سورګری شاګل نه خوار شي یو سورګری شاګل نو چرته مولای د دې دا معنا نه چې په هر مسله به پوي عالم سړی نه د رضا د مسلې تاسو کول پکار عالم سړی ځکه چې تاسو پکې یو فرق وایي چې دی جنای چې د دې خزه تیر او دلې ده نو چې کوم الک سره تیر او دلې دی الک له نور کې د بل رور خیال برا بل رور سره خو کېږي ځکه چې دی الک سره او دلې ده نو دا قسمه مصیبت ډیر جوړي کومه جنای چې د کومې خزه په خلت تی خلک کې دي د دې خزه په ټولو زمانو دا جنای حرام ده کمخ کیو کرو ټیک شو کوم الک چې د کومې خزه په تی باندې خلک کې خو د دې خزه ټولې لونه په دې الک حرامي دي ګوړان دی او کرو خیال مرغه از جانب شیر ده اما خواهش شوا واز جانب شیر خار زوجان فرو نو دا مسئله کې هم ډېر احتیاط کوی هر څوک د دې اهل نه چې دا تپوس ته سړی عرض میں داو چې الله هغه ذات ته چې مالا ابتداء له ولا انتها په دې کې نور خبرې دي ان شاء الله بلې جمعه ته تاسو کوم اخیری خبره دا ده چې
قرآن کریم په خپل زوړ هيئت باقی ولې پاتې ټکه یاد ده زکه چې څومره صحیفه د اسمان نه نازلې وي یا د قرآن نه سوا د درې کتابونه دي ان له لحافظون ټکه په یو صحیفه او په یو کتاب کې نو الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او زبد د حفاظت کوم دا د حفاظت ټکه د بل صحیفه او بل کتاب متعلق خدای پاک نه دی ویلي او د قرآن متعلق ولې وي زکه وي چې نور صحیفه او کتابونه وقتی او عارضی قانونو نو الله داغه د حفاظت ذمہواری نه واغسته چې بس پیغمبر وی قانون به وي چې پیغمبر ختم شي قانون به هم ختم قرآن چونکه تر قیامت پورې چلون کې قانونو نو دا خدشه کې دی شو چې د رسول الله نه رسول دا قرآن کې رد او بدل چرته رانی شي نو الله وی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یا الله دې قرآن سره بچ کیږي اے حبیبه قرآن ما نازل کړی دی او زما خدای چې تر څو آبادی د قرآن حفاظت وکړي نو دې کې رد او بدل ځکه نه دی شوی چې د دې څوکیدار چې دغه د خدای ذات ته انو تاسو ته مخکې ویلو چې جی غم دیوار امت را که باشد تو چو پشتیبان جی غم ز موج بحران را که باشد نوح کشتیبان وای هغه کشتای تا هغه دیوال ته د پریوتو څه یاره دا چې د کم دیوال پشتي جناب محمد رسول الله هغه کشتای تا د غرقېدو څه یاره دا چې د کمی کشتای مانګه حضرت نوح علیه السلام نو هغه کتاب کې رد او بدل څوک کولای شي چې د کوم کتاب نگهبان خدای په خپل کوشش ډیر شوی درنګانو دا کوشش هم کړو چې د انجیل غوندې ګوتی په قرآن کې موږ چا ورته وی چې د یو کتاب حافظم نو څومره کتابونه چې آسماني نازل دي حافظان پکې نو واحد کتاب قرآن دی چې دی کې حافظان دي نو کتاب کې خو به ترد بدل په کې د حافظانو په سینو سره به څه چل کې دا خو مسلمانانو ته یاد دی په جبا بیا انګريزانو یو بل چل کړ مليان خو قبر کې دادی دیوی چې دا د قبر معاملې به مونږ معلومه و څنګه معلومه به څنګه سړی امر شوی خاخو ور سره دنه میکروفون کې چې د سره څه سوال جواب کیږي چې مونږ یې واورو لاره تار بوتله ده میل 2 میله سړی خاخو خلق تلار خو چې نیمه غنټه تیر شو چا وګونو تاسیزونه لګولیو داسې आवाज پکې راغی چې ټول په ځای دې هلاک شو او چاته حل نه وي چې دا आवाज څه شي کم شي چې قدرت پټ ساتل دي راز څوک نشي معلوموله واخر دعوانا ان الحمد لله حضرت حنظله واده شوه دی او د واده ډومبه شپه ده خوب ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې په وینو رنگ ولا ډومبه شپه ده د واده کټ نه ټوپ الله اکبر کو کټ نه ټوپ نه ورونی ورسره چراوی نہیں ہوئے حنظلہ خوب کیوں یاری دی وینا طبیعت کے خراب شو وینا سچ چلو ویو بی بی خوب میں ولدو از چ پچا مین ما آپ وینو رنگ دو ہت پ میدان کے ولاړ نا وی ورته وی جو حنظلہ دوا دړم بش پد دو داش پپ زندګۍ کې ډېر د خوند شپوي سملا رامو کا انزل ورته یو بیبي یو طرف تستا مين دا بل طرف ته د محمد رسول الله مين دا ستا غل دي زرګنا ناویان دي د محمد رسول الله په یو ساس کی وینه باندې قربان شي سملا بیبي او زلاړم تورې راوغه نا وی ورته وی جوهن زلال ما خود پرانا کی لیدلیم نه پرانا کی ملی دلیم نه کتال تا شهید شوی زبد د قیامت په ورځ څو په جنم چې دا زما خاول نه دې ټکی تم خیال دې چې پرانا کی منی لیدل خزو بسړی چرته لیدل اوس خو پلارالو لوړه خوشی کړی دي چې ځان له پخپله خواخ کوي کنه دا داسې پلاران ورته وی لونو ته چې ځان له خواخ کوي که په هسپتال کې دی خوښ کو که په مال روډ دی خوښ کو که په صدر روډ باندې دی خوښ کو که په زیارت کې دی خوښ کو که په اګیرو کې دی خوښ کا ګرځا ګډي ځان لګډ په خپل خوښه اے شرمېدلو بے غیرت اے شرمېدل نن چې ودیږي هغه ځان له خپل خوښ کړي
حنزله خدا ورته وای چې سړیا ما خو پرانا کې لیدلم نه کتال ته شهید شوي زبد قیامت په ورځ تا څنګه په جنم چې دا زما خاوند حنزله دا خپل لستونه اوشلو او بیبي ته وی جو بیبي زما دې لستونی ته وګورم کزال ته شهید شوم د قیامت په ورځ با د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلې دلې یا بستا خاوند وی په یو منډلار چې ګوري حضور علی السلام غاخ مبارک شهید شوی وینو نا رنگ بنگ حنزله شروع وکړه چې شروع وکړه حنزله شهید شو حنزله هم شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې حنزله واده شوی ونن صحابه ورته یا رسول الله حنزله پروت دی جبريل علیہ السلام راغی و یا رسول الله الله وی چې حنزله له غسل ملائکه ورکړي د کورا به غسل راغلو او دلته شهید نو دله به غسل ملائکه ورکړي جبريل ورته وبا چاو ملائکه غسل ورکړي الله حضرات محدثین اوس د حنزله نوم چې اخلي نو هغه سره وی حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړي غسیل الملائکه عزیزانو عرض میں داو چې الله دې نراولي هغه وخت کستا په ملک حمله وشو د حنزله ایمان پیدا کا په یو هوا بروانه او داسې به خوشاله چې د خدای لاک لاک شکرونه به وباس مونږ ولې جنگ نه یریږو مونږ ځکه جنگ نه یریږو چې مونږ نه خزه پاتې کیږي مونږ نه جایگیر پاتې کیږي مونږ نه بلډینګونه پاتې کیږي مونږ نه بنگلې پاتې کیږي مونږ نه بنز موټر پاتې کیږي مونږ نه په بانکونو کې فکس ډیپازټونه پیدا دا پلیت مردار خواره وګورئ په دې بانکونو کې د دولتمنو پیسې پرتی دي فکس ډیپازټونو کې فکس ډیپازټ لک پسې 100 روپے حکومت سود ورکړي 10 لکه 10 لکه 50 لکه فکس ډیپازټ کی خېدي بیغه چوي پروتم بانک کې پیسې خېدي هغه منافع وي راځي دوی په منافع نامه یې دا ټول آرام خارج مونږ هم آرام خارج دا د سود د زکات پیسې دي مونږ په سیراوړي مدرسو ته او جمعهتونو ته ملازم شکرانه ده چې مال راکې شکرانه ده چې سرکاري افسر له ورکی رشوت شي او چې پیر صاحب له ورکی نو نظرانه شي تاسو پوه شئ عرض میں داو چې بادشاہانم لاړ هغه جرأتمن خلقم لاړ چا بچ سر پتلی کې دا الله د پاره ګرځولو هغه لاړ بادشاہ وزیر توي کل یوم هو فی شان اور ورځ د الله په یو نوی شان کې پوهې مې کا هغه دی ورځ مهلت را کچې ز سوچ کوم کور تراغه نو غمگین پروت ته چې اوس تپوس چانو که مولانا تپوس کوم نو دا خزما بی عزتی ده ځکه چې وزیر اعظم د مولانا څنګه د مسلې تپوس تاسو د خپل وطن کې وګورئ چې د کلی کوم مالدار سړی کنه او مولانا مسلې تپوس کوي یاره مولا صاحب دې مسلې متعلق تاسو څه خیال دی دا څه خیال نو سړی غوړي مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې پورې ارڅ ورته بیان او کسپیرین ورته وایي چې زه بیا به وګورو او جلګ بیا به وګور کنه او کوغړی نو ورته پلاني کتاب کې داسې لیکلي پلاني کې داسې لیکلي نن سهار پلار را روانم یو سړی راغی نو ما ته وی چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې وی چې ته په ما خور مور خو ډېر غوسه کې ما ایله په دې کار کړی ایله دې کار کړی ولولې مال څوک خزه ته خور مور پر رضا وایي دا تاسو راشي مولا ته چې مولا سه ډیر په غوسه نو تاسو په غوسه چې اسمه کو اسمان نه پیژنه خسته خزه ته یو دوه درې وي
تو ما دوکه کې په غوسه نه چې د شرابو په نشه کې دی یو دوه درې ورته ویلي چې ستا عمر دا ښځه بیا پتا نه روا کېږي تر څو پورې چې بل مېړه نه یې کړی هغه سره یې شپه نه یې تېره کړې چې ستا عمر چې د شرابو په نشه کې دی ورشوی نو سته راشي ملا له دوکې ورکړي چې ډېر په غوسه و یاره ځینو ځمکه او اسمان یې نه پېژنده داسې په غوسه و نو په رضا هم څوک ښځې له طلاق ورکوي طلاق خو مله ورکوي چې ورته په غوسه یې کړي نو زه یې توکه کولم وایي چې نو ډېر په غوسه وم او ورته مې وایي چې ته په ما خور مورې ما ایله دې کار کړی خو ما دلته یو ټکی وکړ په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهېږي نه او ما نه به تپوس کوي که چا درته څه وایي غلط به ویلي او بیا به دې څه نه پرېږدم په منبر به دې یاد نو خیر یاد خو مې کو خو نامه مې نه ده نو مال پرې به دې نه دم ویل کله راشم ما یو دوه درې ورځې پس راشم نو چې دوه درې ورځې پس راشي نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دا چې تا ته پته ولګي چې دینم دنیا کې څه شی دی دې پسې دوړ دوړ کول حکمت کو اپنا گم شدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اسے اپنا مال د دنیا د قانون نقطو ته خو د وکیل بلخانه ته ورمشه کابلای ته وکیل نه ټیم وامله تا له خو د قانون یو نقطه وخه تا د پاره خو د عدالت کې یو باسو کی چې اول در نظر 2000 روپۍ نه یارست زه د خدای د قانون وکیل مفتم غواړی او الټب ماته خان استاد سوجي څه خیال دی د مسلې متعلق ورته نه پوهیږم نه خیال نه پوهیږم زه رکشه بیا راشه چې بیا راشي ورته بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشه دین معشوقه ده او معشوقه وي جوړې دې په مخ د فراق خو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوه لرې دا نن تاسو ته دا دین سپکم ذکر سپک ذکر چار شپه په دې لوډ سپیکر وګوره د مليانو سال جوړ کړ کړنګا 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 یو طرف نه لګي بس دا ورته یو نوې ناخخ کاری چې د تورتورو ته خپل مخامخ کړي او بس لګي دا ورته یو ناخخ کړي تلاوت وخت معلوم نه دی د ترجمو وخت معلوم نه دی د مسلو وخت معلوم نه دی چرته په کلو کې دا غوبل جوړي چرته واوري دا ډله بازی بغیر د جمعې یا چرته خاص پي تقریری میلاد شریفي وغیرہ وغیرہ دین سیوا دا نه بند کړي دې سيزونو دین بے قدر دین بے عزت دین خدا سے شه دې چې تبه ورپسې ځان ملنګای په خدای قسم دا حدیث او دا قرآن چې دا نن تاسو ته بے پیسې نن که خیالو کوي دا دنیادار خلق هغه جمعات تزیم نه چې چرته تقریر کی وې دلته ټایم زیات لري ستا دا ټایم ډېر قیمتي دی ټایم دی قیمتي دی ټایم زیات دا مونږ به قدر هغه شی نه دی چې په دې منبر علماء او تاسو ته بیان دا خو چې ورپسې ګرځي د قیامت علامو کې به یو علامه دامي چې سلوي اختراز به یو معمولی مسله پسې سړی ګرځي د سیمولا باندې پیدا کیږي چې معمولی مسله هغه حالات جوړيږي لګیا زما عزیزانو عرض مې دا چې د دین یو خاص وخت داغه قدر او وقار بس باریکات د دین با محفوظ ساتي ابو بکر صدیق شاهی پرې خو غدا شو دي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه با هر لف قدمه پس 2 رکعات نفل وک چې خدای مال دې دا توفیق راکړي چې ستاسو پیغمبر په حدیث پسې زروال یو حدیث پسې دا ته حدیث ته ترجمات کې بیان یې نه زموږ مولا دی نو شپه ګوري نو ورځ ګوري کتاب راغست تاسو پوښتنه مونږ ته په کار دي چې لږ سوچ علم راکې راشي خو عقل راکې نه فکر راکې نه د وخت مقتضیات نه پیژني د وخت نزاکت نه پیژني د سړي شان او شوکیات هر سړي ته وګوري داغه د شان مناسب خبرې به ورسره کوي سړي ته وګوري چې د کم مزاج دی نو هغه مزاج مطابق خبرې به ورسره سړی اکړ خان غوندیو او راغه تاسو وکړه ورته نیم خبر بل مولا لاش اوس ما ته وایي و ته دومره لوی مولا سچا درته ویلي چې لوی مولا مخاش د خلا چړم نه ځه تاسو پوښتنه بادشاہ وزیر اعظم استاد تصور کوي چې مولا نه تاسو کوم زما بي عزتي ده اوس څوک غلام ودد
اگر هغه ته تاسو کې چې صاحب ولی پریشان ورته بادشاہ رانه مسلې تاسو کړې ده زه خو والله کته کوی وې څه مسله ده نو ته څه پوي وې صاحب زه ځکه پويګم چې دا دین میراث ته د غریبي سینې دین دې دا میراث ته د غریبي سینې همیشه قران او حدیث اوږي نهاري تګي سینې د یو زمانه نه بل زمانه ته نقل کړي مالدار وسینو قران د یو زمانه نه بل زمانه ته نه نقل کړي غریب او اوږي سینې دا د غریبم ستا غلامم زه پوهیږ وی کل یوم هو فی شان الله وی هر ورځ د خدای په یو نوی شان کې بادشاہ وی چې هر ورځ دا نوی شان معلوم کړي چې دا دې غلام ورته ما بوزه بادشاہ لته ستا په ځای جواب وډر سبا غلام را روان کو بادشاہ ورته وزیر اعظم ته چې تاسو ته وکړو مسلې پته دی ولګول یو چې زما دا غلام به جواب درکړي هغه داسې کوس پاس ګوري چې وزیر اعظم نه پوهیږي نو غلام ورته وای غلام کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په نوی شان کې داسې شي هغه را پاسې دوی وکړه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب